د حضور علیه الصلاۃ والسلام 9 توري وي ښه څو توري وي 9 ټوپک یې سره شته او تماچي خو دهشتګردي ده ټوپک او تورو نه ساتي ښه او ماشومان نه اوچت دي شرط په ځان ونلي خپل مراله ګډه به خراب شي خبره باندې پی ټوپک او توري سره زموږ څه کار او تماچي سره الګ ځان نم بے غیرت مو جوړوي خپل اولاد نم د بے غیرتوب او د بزدلۍ تعلیم مو ورکوي د ماشومان له تماچي ورکوي ښه دا د لاس نو باسي د مرمت او باسي د کارتوس او دی باندې چلونه زده کوي زنانو باندې چل زده کوي او خپل امرالي ښه ورس کې خامخا یو ټیم زیارت کوا او دا الکان دی پزولیات باندې پیسې لګي د اخترونو کې داسې دی غرون تزيد زمبر غرون شتا نخیولي د نخي د حضرت اسماعیل علیہ السلام او د حضور علیہ السلام او د ټولو صحابه سنت ته اوس فرض دي څه شي موږ نه مونږ په ځان نه فرض کوخه که فرض کوي کنه موږ درته ویل در باندې فرض دي اصلي حاضر باندې دغه تربیت او ټریننګ در باندې څه شي دي فرض دي فرض ښه که جهاد فرض کفایي او که فرض عین دا خو فرض عین دی ولی ځکه چې جهاد کله فرض کفایي وي نو جهاد خو بلغ خلک کوي او که ضرورت راشي نو بیا به تا خو وخت چې کله ورولږي بیا به څه کوي بیا به کوي کني په خبره بیا چې جنگ راشي بیا به اسونه سر به بیا خو نه کی زمون خلک ته ټوپک تماچا غزي کوي نه یار لری کړه شیطان په کې ځان بولي کله شیطان دومره کمزوري شیطان اوس دې ته پاتش ها تعلیم بداور کې تعلیم به ماشومان تداور کې چې بچي په دې به مسلمان نه وژني مسلمانو به زمونږ د سکولونو کې الکا بس بچو ته قلم وخایي قلم لاس کې او ټوپک مور کوي دا خبره غلطه ده قلم چې به ټوپک شي هم فساد جوړيږي دنه بیا سرسید احمد خان جوړ شي دنه بیا غامیدی جوړ شي دنه بیا مرزا انجینیر جوړ شي دنه داسې خنزیران بیا جوړ شي او چې کله ټوپک بغیر د قلم نشینو خوارج او داعشان ته جوړ شي بیا مسلمانانو لوزي او مسلمانانو وجني خبره باندې فی ټوپک او قلم لازم او ملزوم دي ښا حضور استاد مو حضور یو عظیم مجاهد مو صحیح نو دا ورته چې بچي د مسلمان وینه به نه تی او نور ورته د کافر خلاف تماشا خایا ټوپک خایا اسلحه خایا ګرنیټ کله کله سکوا رااله په خبره پیش راوا بلی بیا موږ ګډم غره خراب وي ښا